السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په رمضان المبارک کې یو داسې شپه ده چې د هغې عبادت د زرو میاشتو نه افضله دی. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وی بېشکه مون قرآن پاک شب قدر کې نازل کړی دی او تاسو پوه شوی چې څه دی شب قدر. شب قدر وی د زرو میاشتو نه افضله دی، یعنی د زرو میاشتو د عبادت کولو چې څومره ثواب دی د هغه نه زیات په شب قدر کې عبادت کولو ثواب دی. او د ده هم علم نشته چې څومره زیات دی. د زرو میاشتو تقریبا 3 کال او 4 میاشتې جوړیږي. هغه سړی خو ډېر خوش قسمته دی چې په دې شپه کې عبادت وکړي. کوم کس چې په دغه شپه کې عبادت وکړو، فرض کړو چې دغه کس 3 کال او 4 میاشتو نه زیات زمانه عبادت کړی دی. سبحان الله، د دې شپې څومره غټ فضیلت ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چیرې د دې نه څوک محرومه شو د دغې شپې نه، نو دغسې فرض کړه چې ټول خیر نه دا محرومه پاتې شو. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی، وایي څوک چې په شب قدر کې د ایمان سره او د ثواب په نیت ودرېدو یعنې عبادت یې وکړ، هغه به ټول مخکیني ګناهونه وبخښل شي. رواه البخاري و مسلم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، وایي کوم شخص چې د روژې د میاشتې 28مه شپه تر سهاره پورې په عبادت کې تېره کړي، وایي هغه ماته د روژې له ټول عبادت نه غوره دی. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها عرض وکړ، که کوم کس کمزوری سړی وي یا ښځه به وي، هغه به وایي څه کوي چې د قیام قدرت نه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تکیه دې ووهي، په دغه شپه کې په ناسته د عبادت وکړي، دعا دې وکړي، مغفرت دې وغواړي. یعنی مقصد دا دی چې ټوله شپه په عبادت کې تېره کړي، که په هر حال وي، که په ولاړ وي، که په ناست وي، که په نفلونو، که په تلاوت وي، که په ذکر وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د شب قدر الله رب العزت زما امت ته ورکړی دی. په مخکې امتونو کې دغه میاشت نه وه چې د دې انعام څه وجه وه الله د دې امت سره وکړ چې دومره عظیم نعمت یې په دوی باندې وکړ. په ځینې حدیث او شیانو کې راځي چې د مخکینیو امتونو د عمر به ډېر زیات و. وایي که چیرې په عملونو کې د هغوی برابري کول غواړي، نو وایي دا هم ناممکنه نه ده. څنګه یو ورځ صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې د هغو خو دومره عمر او دا، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبرې اثر او فکر یې کوو څه به کېږي. په دې دوران کې چې دا صورت انا انزلناه فی لیلة القدر نازل شو. دا شپه د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره ده. نو صحابه ډېر زیات خوشحاله شو چې د یوې شپې په برکت کې موږ ته 3 کال او 4 میاشتې عبادت ثواب ورکول کېږي. دا په موږ باندې د الله لوی احسان دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې لیلة القدر اخیری 10 شپو کې تلاش کوئ، په تاقو شپو کې، یعنی 20مه، 23مه، 25مه، 20مه او 29مه. نو ای انسانه ګوره د دې شپې څومره غټ فضیلت دی. موږ خو دا دومره عمر بس تېر کړه، دا د تېر کړه، که نه هره شپه په دې مووي او په دې شیانو په ګیم باندې یا په نورو کارونو باندې یا په سټډي چې په هر څه نو په هغې باندې ټوله شپه تېره کړي. خو راشه دغه یو 15 تاقې شپې دغې ته ورکړه که نه، دغې شپې کې خو را داخل شي او بیا څومره ثواب لري. خو دومره سخت کار نه دی، یو 15 تاقې شپې دي، یعنې ته خو 11 پورې 10 پورې هسې نه دا ډنر او افطاري او دغه شیانو کې مصروفه یې. هغې نه وروسته لږ زره چې تراویح او دا شیان کې 11 بجې کې 11 نه وروسته بیا کوشش کوه لږ زره تلاوت وکړي، هغې نه وروسته لږ زره نوافل وکړه، همداسې اذکار وکړه، لږ زره اسلامیک اناشد او قرآن تلاوت ووره، همداسې به 1، 2، 3 بجې شي. نو دغه یو څو ورځې که ته دغسې په عبادت تېرې کړې، الله رب العزت به تا ته مغفرت کړي. او د 3 کال او 4 میاشتې عمره عبادت فضیلت او اجر خو بیا نامعلوم ده. او حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې لیلة القدر شپه په عبادت کې تېره کړه، 2 رکعاته نفل پکې وکړ او لاندې مغفرت وغوښته، نو هغه به الله وبخي، خپل رحم ورباندې وکړي. او جبرائیل علیه السلام ورباندې وایي خپلې وزرې وسولوي، او له هغه چا سره چې جبرائیل علیه السلام وزرې وسولوي، وایي هغه به جنت ته ځي. سبحان الله، دا څومره غټ فضیلت او د الله رب العزت په موږ باندې څومره غټ احسان ده. نو ای مسلمانانو، دغه یو څو تاقې 15 شپې خو هېڅ کوم سخت کار نه دی، او د دې فضیلت او د اجرونه بیا څومره زیات دي، ثوابونه یې څومره ډېر دي. نو دغه چانس له لاسه څخه مه ورکوه. الله رب العزت دې موږ ټولو مسلمانانو ته د دې توفیق راکړي چې دغه شپې په تاسو عباداتو کې تېرې کړو، او الله رب العزت دې موږ ته هم دغه شپه په نصیب کړي. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.